سلامونه او احترامات ملګرو، هیله کوم چې ټول ملګري ورو جوړ او سلامت یاستئ. ملګرو نن موږ تاسو ته ښیو چې تاسو څنګه کولی شئ په ټویټر کې برخه واخلئ. په ټویټر کې چې کوم ټرینډونه کېږي په هغو کې برخه واخلئ. موږ په افغانستان کې زیاتره ملګري ټویټر سره ناشنا دي، یا د موږ چې اکثره هغونه غوښتنه کړې چې په ټرینډ کې برخه واخلي، نو هغو همدغه یو شکایت کوي چې هغه په ټرینډ باندې نه پوهېږي، د ټویټر په استعمال نه پوهېږي. نو نن موږ یو وړوکې شانتیا څه کړې ده چې تاسو ته په ټویټر په اړه معلومات درکوو. تاسو ته به ښیو چې تاسو څنګه ټویټر کې ټویټر آی ډي ټویټر اکونټ جوړ کړئ، هغه تر څنګ پوسټ کول، پوسټ شیر کول، کمنټونه کول، یو چاته میسجونه کول، او د هغو تر څنګ ټرینډ کتل افغانستان کې یا د نړۍ په سطح، او یا هم نور کوم ملکونه چې د هغو ټرینډونه کتل چې په هغه کې څه ټرینډ روان دی، هغو باره کې موږ تاسو ته معلومات درکوو. هغه تر څنګ په ټرینډ کې د برخه اخیستل، هیشټیګ استعمالول یا د هیشټیګ نه یو ټرینډ جوړول، هغه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکوو. نو د ویډیو تر پایه پورې موږ سره اوسئ. له ټول نه مخکې باید ملګرو تاسې په خپل موبایل کې د ټویټر اپلیکیشن ولرئ. د ټویټر اپلیکیشن ډاونلوډولو لپاره به پلی سټور ته لاړ شئ، او هلته نه به اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او چې کله تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کو، نو اپلیکیشن هم چې کله کولاو کو، نو هغه نه هغه به تاته یو څو اپشنې درکړي. په هغه کې به یو اپشن یې کریټ اکاونټ یا نوی اکاونټ جوړول، او دویم اپشن د لاګین دی. لاګین دغه د خلکو لپاره دی چې هغه مخکې هم ټویټر کې فعال پاتې شوي دي، یا هم مخکې نه ټویټر اکاونټ لري. نو موږ ورځو اوس نوی اکاونټ جوړو. د هغه لپاره موږ په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړو. کریټ اکاونټ باندې کلیک کول نه وروسته خپل نوم ورکوئ. د خپل نوم نه ورکول نه وروسته بیا هم دلته موږ ته څو اپشنې راکوي چې هغه کې یو د فون نمبر دی، او هغه لاندې ورسره لیکلي هم دي چې ایمیل اډرس باندې تاسو کولی شئ ټویټر اکاونټ جوړ کړئ. فلحال موږ ورځو د موبایل شمیره ورکول، او د موبایل شمیره ورکولو وروسته چې کوم اپشن راځي هغه موږ تاسو ته ښیو. د اړیکې شمیره ورکول نه وروسته به تاسو ته یو اپشن درکړي، موږ به هغه نیکسټ کوو. نیکسټ کول نه وروسته به هغه بیا هم موږ نه تاییدي وغواړي، هغه به موږ تایید کړو. د موږ چې واقعا دا نمبر زموږ دی. چې کله موږ تایید کړل، ویریفای هم کړو، اوکې هم کړو، نو د هغه نه وروسته به د ټویټر له طرفه موږ ته کوم نمبر چې موږ هغه کې ورکړی دی په ټویټر کې، هغو له طرفه یو کوډ راځي چې موږ هغه کوډ ورکوو. کوډ ورکول نه وروسته به موږ به نیکسټ کوو. چې نیکسټ هم کو، بیا به تاسو نه غواړئ چې تاسو خپل پټ نوم یا یو کوډ ورکوئ، د ټویټر کوډ. البته موږ خپل کوډ ورکوو. کله چې موږ خپل کوډ ورکوو، نو هغه نه وروسته بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړو. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته موږ ته یو پروفایل اکس اپشن راکوي چې هغه موږ سکیپ کړو فلحال. هغه نه وروسته ډسکرایب یور سیلف یا ځان په اړه ولیکئ، که نه، یا د خپله بایوګرافي ولیکئ چې تاسو ته کاروئ څه ځان په اړه معلومات لیکلي مطلب په دې کې. هغه به هم موږ فلحال سکیپ کړو. هغه نه وروسته به موږ ته نورې اپشنې راکوي. د ډسکرایب یور سیلف اپشن چې هغه سکیپ کول نه وروسته موږ ته بل اپشن راکړو چې هغه به موږ ناټ نه وکړو. له دې وروسته موږ ته یو بل اپشن راکوي، په هغه کې زموږ د دلچسپیو په اړه پوښتنه کړې ده. نو فلحال موږ دا هم سکیپ کوو. تاسو دلته خپل د خوښ شیونه خوښولی شئ، هغه باندې کلیک کولی شئ، خو موږ یې فلحال سکیپ کوو. سکیپ کول نه وروسته موږ ته ټویټر یو څو پاڼې ښیي. پاڼې موږ که وغواړو اوس هم فالو کولی شو، او که وغواړو چې موږ اوس نه وروسته یو پاڼه وروسته خپل طبیعي په خپله خوښه ښه په آرام سره فالو کول غواړو، بیا هم کولی شو. موږ به ځان سره یو پاڼه فالو کړو. چې کله تاسو پاڼه فالو کړئ، هغه نه وروسته به فالو وهئ یا به نیکسټ بټن وهئ. نیکسټ وهلو نه وروسته به ستاسو اکاونټ جوړ شي، مکمل ستاسو اکاونټ تیار شو. او دې وروسته به موږ تاسو ته اوس د ټویټس مطلب پوسټونه، ریټویټس، چا پوسټ شیر کول، او دغه تر څنګ خلکو ته کمنټونه کول، چاته میسج کول، دغه په اړه او ټرینډ کې برخه اخیستل به موږ تاسو ته درښیو. نو موږ سره تر پایه پورې اوسئ. په ټویټر کې پوسټ کول لپاره به تاسو لاندې ښي لاس ته د جمع نښانې چې ورکړی هغه باندې کلیک وکړئ. هغه باندې کلیک کول نه وروسته به تاسو ته نورې اپشنې هم درکړي. په هغه کې تاسو ساده لیکنې هم پوسټ کولی شئ. د ساده لیکنو تر څنګ تاسو غواړئ چې عکس سره لیکنه وکړئ، هغه هم کولی شئ. ویډیو هم اپلوډ کولی شئ. کله هم چې تاسو یو عکس یا ویډیو انتخاب کړ، او یا مو هم لیکنه پوره شوه، نو هغه نه وروسته به تاسو په ټویټ باندې کلیک وکړئ. ټویټ باندې کلیک کول نه وروسته به ستاسو چې کوم پوسټ دی یا ټویټ دا به پوسټ شي. له پوسټ کول نه وروسته به موږ تاسو ته ښیو چې تاسو څنګه کولی شئ چې ټویټر کې یو چاته کومنټ وکړئ. په ټویټر کې یو چاته کومنټ کول لپاره دلته موږ تاسو یو نشان درکړی دی، هغه نشان زی باندې به کلیک وکړئ. کلیک کول وروسته به موږ دلته وکولی شو چې خپل کومنټ ولیکو. دلته تاسو هر څه غواړئ هغه ولیکئ، خپل کومنټ ولیکئ. کومنټ لیکلو نه وروسته په ریپلای باندې کلیک وکړئ، او ستاسو چې هر څه کومنټ تاسو غواړئ هغه به چې هر چاته یې غواړئ هغه ته ورسیږي. له کمنټ کولو وروسته به موږ تاسو ته ښیو چې تاسو څنګه کولی شئ په ټویټر کې یو چا پوسټ شیر یا ریټویټ کړئ. چې کله تاسو یو چا پوسټ شیر کول غواړئ،
نو هغه تاسو دوه اپشن درکوي، یو ریټویټ دی چې او یو ریټویټ ویت کمنټ. چې کله تاسو غواړئ چې یو چا پوسټ ستاسو په صفحې باندې راشي او هغه باندې تاسو څه لیکل نه غواړئ، یوازې د هغه پوسټ شریکول غواړئ، نو تاسو په ریټویټ باندې کلیک وکړئ. او چېرته تاسو غواړئ چې هغه سره یو څه لیکنه هم وکړئ، نو هغه دپاره به تاسو ریټویټ ویت کمنټ باندې هغه وکړئ، کلیک وکړئ، هغه نه وروسته به تاسو پوسټ شیر شي. زموږ ملګرو د ټرند باره کې به پوښتنه هم کړې ده، خو هغو ته په دا مو ووایو چې ریټویټ چې دی په ټرند کې ډېر زیات ګټور دی. نو څومره چې تاسو کولی شئ په ټویټر کې کوم ټرند چې روان وي، کوم هیشټیګ چې روان وي، په هغه کې تاسو څومره ریټویټ کولی شئ هغومره وکړئ، هغه د ټرند لپاره ډېر ګټور دی. دا خو یو یادوري وه چې د ټرند باره کې چې ریټویټ د ټرند لپاره ډېر ګټور وي. خو اوس موږ تاسو ته نور معلومات هم درکوو. په هغه کې اوس موږ تاسو ته وایو چې تاسو څنګه کولی شئ یو ټرند وګورئ چې نن ورځې په ټویټر کې څه ټرند روان دي. ټرند کتل دپاره به موږ لاندې په سرچ بار باندې موږ ته یو اپشن راکړی، سرچ اپشن چې دی هغه باندې کلیک وکړو. هغه باندې کلیک کول نه وروسته به موږ ته چې موږ په کوم ځای کې کوم لوکیشن موږ سلیکټ کړی دی، هغه لوکیشن کې چې کوم ټرندونه روان دي هغه ټول لیست موږ ته راوځي. چې اوس موږ خپل لوکیشن افغانستان دی، په افغانستان کې فلحال کوم ټرند نه دی نشته دی. نو ورځو که موږ چېرته وغواړو چې د نورو ځایونو ټرندونه وګورو، نو د هغه دپاره به سیټینګ ته لاړ شو. سیټینګ کې چې کوم اول اپشن چې کوم د شو کونټینټ ان دیس لوکیشن دی هغه به موږ بند کړو. د هغه بندول نه وروسته موږ ته استاد بل اپشن یې راکړو، ایکسپلور لوکیشن. ایکسپلور لوکیشن کې که تاسې د هر ځای، هر وطن، هر هېواد تاسو سلیکټ کړئ، د هغه ځای ټرندونه به تاسو ته ټول په یو باندې هغه شي لیست تاسو ته ښکاره شي. لکه څنګه چې اوس موږ انډیا سلیکټ کړو، انډیا ټول ټرندونه موږ ته راوغوښتل. همداسې که موږ هر هېواد وغواړو دغه هر هېواد د ټرندونو باره کې معلومات ترلاسه کړو، موږ همدې سیټینګ له لارې موږ پیدا کولی شو. موږ تاسو ته ملګرو ښیو چې تاسو څنګه کولی شئ په ټرند کې برخه واخلئ. په ټرند کې برخه اخیستلو لپاره به څو طریقې دي، چې هغه کې یو طریقه زموږ دا هم ده چې زموږ د ملګرو تیار ټرندونه روان کړي دي او پوسټونه هم کړي دي. په هغو کې برخه اخیستلو لپاره چې کوم ټرندونه زموږ ملګرو لاندې منشن کړي دي، د هیش چې ورسره استعمال کړی دی، هیشټیګ هغه ته وایي، نو هغه باندې به کلیک وکړو. هغه باندې کلیک کول نه وروسته به موږ دا ټول پوسټونه میلاو شي چې کوم ملګرو په دې ټرند کې برخه اخیستې ده، چا پوسټونه کړي دي، هغه ټول معلومات موږ دلته ښکاري. که چېرته موږ غواړو چې موږ هم په دې ټرند کې برخه واخلو، نو د لاندې جمع باندې به نشان چې د هغه باندې به کلیک وکړئ. هیشټیګ به خپله استعمال شي او تاسو چې کومه لیکنه غواړئ هغه لیکنه وکړئ. ستاسو نظر وي هغه نظر شریک کړئ، او نظر شریکول نه وروسته په ټویټ باندې کلیک وکړئ. په ټویټ باندې کلیک کول نه وروسته به موږ هم په دې ټرند کې یو رقم برخه واخیستله. اوس کیدای شي په دې ټرند کې موږ هم ښکاره شو. په دې کې موږ وګورو لیټسټ نوي ټویټونه چا کړي، په هغه کې به وګورو کیدای شي موږ هم په دې کې ښکاره شو. اوسه پورې خو نه ښکاره، خو ګورو لاندې که چېرته زموږ هغه راغلی، دا د موږ چې اوس کوم پوسټ وکړو، کوم ټویټ هم وکړو، هغه هم په دې لیست کې راغلی. او تاسو هم کولی شئ په دې طریقې باندې په ټرند کې برخه واخلئ. او تاسو ته به یو بله طریقه هم درښیو چې تاسو په هغه باندې هم ټرند کې برخه اخیستلی شئ. مخکې هم موږ یادونه وکړه چې سرچ بار په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل هېواد ټرندونه وګورئ. په هغو ټرندونو کې برخه اخیستلو لپاره موږ په یو ټرند باندې یو ټرند کې تاسو برخه اخیستل غواړئ، هغه باندې کلیک وکړئ. هغه باندې کلیک کول نه وروسته ښي لاس ته چې کومه جمع نشان دی چې مخکې موږ یادونه کړه، هغه باندې کلیک وکړئ. او هیشټیګ به بیا هم خپل استعمال شي. یوازې تاسو خپل چې کوم ستاسو نظر دی هغه شریک کړئ، هغه پکې ولیکئ، او هغه نه وروسته ټویټ وکړئ، او تاسو به هم په دې ټرند کې برخه واخلئ. اوس وروستۍ طریقه موږ تاسو ته ښیو د کاپي پیسټ. چې کوم ټرند روان دی، تاسو یوازې یا تاسو ته کوم ملګری میسج راولېږي چې یاره نن دا ټرند روان دی او راځه ټویټر ته، نو هغه تاسو ځان سره صرف کاپي کړئ او خپل پوسټ لیکلو نه وروسته یوازې هغه خپل پوسټ په اخر کې پیسټ کړئ. او پیسټ کول نه وروسته خپل ټویټ وکړئ، او تاسو به دې طریقه هم په ټرند کې برخه اخیستلی شئ. هغه نه پرته که چېرته تاسو ته د ټرند ټول سپیل یاد وي، چې هر یو کوم یو ټرند سپیل چې دی هغه غټ دی، حروف یې کم وړوکی دی، هغه په واسطه هم تاسو کولی شئ په ټرند کې برخه واخلئ. خو یو خبره باید په یاد ولرئ چې په هر ټرند کې چې موږ برخه اخلو، په هغه کې هیش یا زینه هغه هرومرو استعمالیږي، نو هغه به موږ په هر هغه کې استعمالوو. او بیا هم زموږ آخري پیغام دا دی چې کوم ملګري واقعا خپله لیکنې نشي کولی، ډېر زیات پوسټونه نشي کولی، نو هغه دي یوازې دا کوم نور ملګرو چې دي او ښې لیکنې یې کړي، ښه پوسټونه یې کړي دي، هغه دې ریټویټ کړي. او ځکه چې دا ډېر زیات ګټور دی په ټرند کې، ټولو ملګرو نه هیله کېږي چې په ټویټر کې دې زیاته برخه واخلي. او بیا هم دا زموږ لومړی ویډیو داسې کیدای شي زیات تېروتنې به وي پکې. که بیا هم ځینې ملګري په ټویټر کې څه مشکلات لري، نو هغه دې موږ ته خپل پیغام هم د فیسبوک له لارې هم د ټویټر له لارې رالیږلی شي، تر څو موږ کوشش به کوو چې هغه سره د هغه په مشکلاتو په حل کولو کې مرسته وکړو. او بیا هم له تاسو ټولو نه بیا هم څو ځلې موږ دا خبره وکړه، تاسو نه هیله کوو چې ټویټر کې له موږ سره برخه واخلئ. او د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه، او تر بیا پورې مو په لویه لاس سپارم.